تازه او مهم خبر نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست. نن ورځې مهم خبر ده. نغمه طالبانو ته وایي نجونو ته ورکړل شوی خدای حق ترې مه اخلئ، دا ظلم بد کار دی. نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي او خدای حق دې ترې نه اخیستل کیږي. ښاپیرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه په یوې داسې سندره کې کړې چې له موسیقۍ پرته یې ویلي او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړي وایي له دغه سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینوال دي او تمه لري چې غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي د حقیقت دی طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینوال دي، زما علاقمند دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هره ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان هر زړه ورته ضرورت لري او دوی زما مینوال دي. د دوی په ترانو کې چې زه دا اوس وینم ټول زما د سندرو طرزونه دي، نو که دوی سندرې نه اوري نو دا طرزونه یې څنګه او له کوم ځایه زده کړي دي. هغه وایي د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمې وایي د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو د هڅې د ستاینې وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغانه ټولنه شاتګ ته اړ کړي. طالبانو واک ته له رسېدو تر د اوسه پرله پسې ویلي د نجونو د تړلو ښوونځیو لپاره په شرایطو او تګلارو کار کوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نور شم شوی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.